الله همدغه نه ودرې همدغه کرایسیس خبره ویسټ انډیز نه طرف هم کې راغله هلته هم والي کله ما ټولې دلته خو هغه بارونه دوستانو له یوې ډېرې په زړه پورې او ډېرې هیجاني لوبې څخه وروسته د اموني هنګانو وکولی سوله د پامیر لوبډلې یو ډېر قوي سایډ ته ماته ورکړي د قیس احمد په ډېر یو بهترین ختم د وروستیو شیبو په اړه باندې راته وږغېږه. بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې خو زه ډېر شکرګزار یم د الله پاک چې دومره ټف ټیم نه میچ وګټه ټف سچویشن کې. نو دغه ټف سچویشن کې زه چې کله بیټینګ ته پیټ کېدم نو ما کانفیډنس و د ما انرژي وه چې زه به دا میچ فینش کوم. کله چې سټرایک ته راغلم هم نان سټرایک بیټسمین ته مې ویلي چې ته فکر سوچ ونه کړې دا میچ به زه درته فینش کوم ته صرف ولاړ اوسه ما سره زه یې درته فینش کوم. نو همغه وه چې د الله په فضل موږ میچ وګټو. ډېر زیات په زړه پورې و خو دغه وروستي دوه توپونو ته چې پاته سوله ډېره زیاته بیا حساسه وه. دغه وخت کې سړی ډبل مایند وي چې یو وکم دوی وکمه ځکه بولر هم دلته ډېر ځیرکتیا څخه کار اخلي و. نو بس د ما نان سټرایک بیټسمین سره دا